السلام علیکم اوریدونکو ملن تاسو بخیریه سره تاسو قربا محبوب علي تاسو خدمت کې اور بیا حاضر دی د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه او دغه نه علاوه سوشل میډیا پیجز چې څومره دي د هغې نه تاسو خدمت کې حاضر یم اوریدونکو څنګه تاسو پته لګي زموږ پروګرام زموږ کوشش کوي چې د ریډیو او د شانتي سوشل میډیا د پیجز دا وي چې موږ عوامو چې کوم زموږ کتونکو دي یا زموږ کوم اوریدونکو دي هغوی ته موږ پیغام ورکو څه پیغام ورکو هغوی ته موږ انفارمیشن ورکو څه انفارمیشن ورکو چې کوم د هغوی ضرورت دی کوم چې د هغوی پیغام ضرورت دی موږ ورته هغه ورکو زموږ کوشش دا وي چې موږ په پروګرام کې موږ داسې طریقې سره ریډیو چې کوم جنرال پروګرامونه په هغې کې انویسټیګیټیو پروګرامونه په هغې کې موږ هغه افسران یا افسران صاحبان راولو چې هغه تاسو ته مخامخ کو او هغوی نه تاسو زده کړه وکړئ دې مخکې پولیس آنلاین پروګرام او پولیس آنلاین پروګرام چې دی نو هغې کې تاسو وکتلی سئ چې سي ټي موږ سره موجود و هغې کې هغوی نه پوښتنې وشوې مختلف طریقې سره دغې سره تړلې چې دی نو خیبر پښتونخوا حکومت په 2014 کې قانون پاس کړی آر ټي ایس رایټ ټو سروسز 2013 کې آر ټي آی رایټ ټو انفارمیشن 2014 کې آر ټي ایس رایټ ټو سروسز دا رایټ ټو سروسز یعنی خدمات ته د رسایي قانون چې دی نو هغه 2014 خیبر پښتونخوا اسمبلی نه پاس شوی دی د دې کې څه دي دې کې عوامو ته څه فایدې دي یا دې کې کم کم داسې څیزونه شامل دي چې هغې کې عوام په هغې کې ډایرکټ خپله فایده اخیستی شي نو هغې دپاره چې موږ سره د چارسدي ډسټرکټ مانیټرینګ افیسر سهرینا ولی چې ده نو هغه را سره پروګرام کې موجوده ده سهرینا ولی ته هرکلی یم السلام علیکم جی ډسټرکټ مانیټرینګ افیسر کار کوم رایټ ټو پبلک سروسز کمیشن صحیح تاسو دلته ایز ا ډي ایم او په تور باندې کار کوئ چې کوم رایټ ټو سروسز او آر ټي آی دپاره بیل ډي ایم او وي نه آر ټي آی چې کوم دی هغې لکه په ډسټرکټ لیول باندې خپل کسان وي که نه پی او آیز وي نو هغې یا اسسټنټ کمیشنرز وي یا خپل کسان بس په دې ګورمنټ ډپارټمنټ کې ښکول وي او زموږ چې کوم دی رایټ چې کوم پبلک سروسز کمیشن ده آل اوور دی کې پی الونګ ود مرج ایریاز ټول که نه خپل ډي ایم اوز هلته کې ناست وي صحیح هر یو ډسټرکټ کې ځان له ډي ایم او ناست وي که نه صحیح تاسو به لږ شانتې اواز تاسو ته لږ راشي دغه شانتې جي دې سره سره تاسو نه پوښتنه کومه د آر ټي ایس قانون چې دی نو دا کله پاس شوی دی ما هوی 2016 خو هر حال تاسو د ایکسپلین کې چې دا وایي څه ته داسې چلو چې په 2014 نه 2014 کې صوبای اسمبلی نه یو ایکټ پاس شوی د رایټ ټو پبلک سروسز ایکټ بیا 2015 کې په دې باندې چې کوم دی دا کمیشن جوړ شو رایټ ټو پبلک سروسز کمیشن نو د کمیشن چې کوم دی زه به تاسو د مین مقصد وایم چې دا ولې جوړ شوی و داسې دی چې پهله هم دا کم خدماتو کم سروسز ګورمنټ ډپارټمنټ هغه به ملاویدو خلکو ته څنګه ډومیسایل شو داسې برث سرټیفیکیټ شو ډیث سرټیفیکیټ شو میریج شو ډایورس شو د ټي ایم ای چې کم کارونه شو مختلف سروسز دي که نه ګورمنټ پهله به ملاویدو خو چاته به پته نه وه چې لکه یو سروس ته به یو عام شهري به څنګه او لکه چې وبکو نو ایته به پته نه وه چې لکه ماته به کله ملاویږي او لکه هغه زمونږ یو خلکو سوچ جوړ شوی دی چې آیا په دې محکمې کې مې څوک جان پهچان والا نه نو دا زما کار به نه کیږي او چې کم دی که نه یا به چاته پکې مسله راله سپیلنګ مسټیک به یا کوالټي لحاظ سره نو بیا به پسې ډېر کړېدن وه خلکو ته نو زمونږ د کمیشن دا وکړو چې دا سروسز یې ټایم باونډ کو یو ټایم یې ورته ورکړو چې په دې کې به شهري ته دا سروس ملاویږي دویم دا وکړو چې ټرانسپیرنټ کړو شفاف طریقې سره ملاویږي دا نه چې یا جان پهچان یې به ورکته څه ورکوو نو مونږ کار به کېږي دا خبره نه ده او بل چې کم دی کوالټي معیار به هغې بالکل په معیار به پوره دا سروس دا درې اوبجیکټیوز یې کو په دې باندې زموږ دا ټول چې کم نوټیفاید سروسز دي دا ټول به داسې خلکو ته ملاویږي په اسانه په مقرره وخت کې په ټرانسپیرنټ مینر کې او کوالټي لحاظ باندې پوره صحیح دا اورال یو قانون جوړ شو د عوامو دپاره دې کې تاسو نه زه پوښتنه هم دا لرم چې یاره آر ټي ایس خو ماته خو دا رغه میلو شو چې یاره زه به زکات دفتر ته څنګه ورځم هلته به ماته زکات فارم به څنګه جمع کوم یا ان کیس ما زکات دفتر ته څوک نه پرېږدي یا دغه نه علاوه برث سرټیفیکیټ شو ډیث سرټیفیکیټ تاسو خبر وکړه ډومیسایل خبر وکړه دا ډومیسایل د پروسس ډېر لینتي دی که شروع موږ د ډومیسایل نه کړو د ډومیسایل د پروسس لینتي دی دې کې اول د پټواري نه تحصیلدار نه د هغې نه پس ګرداور بیا پسې اے سی دستخط کولي کلاس ون افسر پکې راشي نو دا پروسس ډېر لینتي دی نو آیا دا لینتي پروسس نه به دوی تیریږي او که نه د دې به ډایرکټ د قانون مطابق چې دوی ته ډایرکټ آن سپاټ ملاویدی شي زه تاسو ته دې باندې خبره کوم که نه
پیره نه خلکو دی پری ریکویزټ چې کم دی کم پروسیجر دی صحیح اخو بکیږي لکه هغه چې کم فیس جمع کول وي یا کم طریقه کار وي هغه خو به عام عوام چې کم دی لکه خپل کوي مونږ کوشش دا دی چې دا برا کمو خو دې کې چې دا دی کنه چې چاته لکه خلکو به اپلیکیشن ورکو صحیح پته به وته نه چې زبا پسې میاش پکړې دو 2 میاشتې پکړې دو چاته بس پرسنل ګرجز یا بل هغه د وجه نه پریشر د وجه نه چاته به هغه سرویس ملاو نشو نو موږ دا کار وکړو چې لکه دا ټایم باوند کو چې هغه به اوس اپلیکیشن ورکو پورا چې هغه کم پری ریکویزټ څه طریقه کار دی اپ پورا کو په اسا باندې دا پورا دی درخواست ورکو هغه نه ورځ شروع شوه هغه درخواست نه یو اوس ډومیسایل د سوالم ډومیسایل مونږ لس ورځې ورکړی دي لس ورځو کې به دا ډومیسایل دی ته ملاویږي کدا ډومیسایل وته لس ورځو کې ملاو نشو یا معیار باندې پوره نه یا ترانسپیرنٹ باندې نه کینی نو بیا زمونږ په اکټ کې انډر سیکشن 6 چې کم دی دی به اپیل کوي اپیل به خپل اپیلټ اتورټی ته کوي دا پس تاسو اوس مخ کیو هم چې زموږ کم خدمات ته نوعیت څه دی هغه ذمہ دار اهلکار څه دی هغه چې کم جای اپیل دی نو جای اپیل چې کم دی هغه ته دا پروسیجر دا څه دی چې هغه ته به اپیل کوي بیا هغه کم چې اپیلټ اتورټی وته وي جای اپیل هغه سره 30 ورځې دي 30 ډیز دي په 30 ډیز کې به دی بیا د ذمہ دار کې کم اهلکار وي ډیزیګنیټ چې کم دی سیکنډ اپیل زمون کمیشن ته کیږي زمون ټول ډي ام او سی په ډیسټریکټ کې ناسي هغه پترو باندې کوي زمونږ هډ افیس تام زمونږ چې کم هډ افیس ته هغه چیف کمشنر هډ کوي ورسره بیا 2 کمشنر دی کمشنر 1 کمشنر 2 یو لیګل وی یو ایڈمنسټریټیو وی هغه ته کیسي او هغه چې کم دی سیول کورټ پاور حاصل دی هغه بعد بیا چې کم دی دغه جای اپیل نه او ذمہ دار چې کم اهلکار دی دینه به تاسو کوي ریزن چې دا ولی هغه نشو سمن کوي با هغه کمپلینټ بم راغواړي او هغه به دی بیا ریزن ور کوي چې ولی دا مونږه کار اونکو آیا که د پوره پروسیجر کې هغه ګیلټي فاوند شو کړه چې لکه ای په غلطه باندې وی او دا کار عام شهري هغه کېدلو وی نه کړو وتا نو بیا په دې باندې زموږه پینلټیز لګاو انډر سیکشن 11 او 12 کم 525,000 پوری په ډیزیګنیټډ افیسر دی او دا چې کم دی 1000 نه 25,000 پوری اپیلټ اتورټی باندې دی دینه علاوه انډر سیکشن 14 ډیسپلینری ایکشنز هم هغه افیسرز خلاف به اغسته کې دی شي او هغه چې کم دی دا فاین تی واخلی نو هغه بل خسته خبره پکې دا دی چې هغه 70% چې کم وي هغه اګریف پرسن چې کمی کم چا دا سرویس وته نه ملاوي شي هغه له باور کوي ټیک مطلب چې زه کمپلینټ وکم او ماته سرویسز ملو نشو او بیا هغه جرمانه شونه د هغه 70% پیسې چې دی یا جرمانه چې ده اب زمانہ نه کټ کیږي اب هغه افیسر نه کټ کیږي سره نه ای کسب ملاويږي صحیح مطلب دا چې دا یو د افیسر سي دا بوند کړی دي چې دی با خامخا د شان سرویسز ورکي جنرالي ما سره تاسو دا یو پمفلټ ته د دې د رائټ ټو پبلک سرویسز کمیشن چې کوم دی خیبر پختونخوا دا د کې چې دینو ډومیسایل دی کوم چې په لس ورځې کې به ملاويږي چې دینو هغه به ملاويږي په ور ورځې کې پټواری به ورکی پټواری بوند دی دغه سیس دغه نه علاوه چې دینو د ځمکې حدود تعین چې دا په 30 ورځې کې کیږي ریونیو افیسر به کوي دا ریونیو افیسر نه مطلب ای سی دی دا چې کم د ریونیو افیسرز او دی په هغه باندې یو خپل چې مون کم دا هغه والا کینی کړه او ای سی په دې ډیسټریکټ تحصیلدار شو بیا یا ګرداور شو یا ای سی دا ریونیو افیسر دا ریونیو افیسر ټول چې کم دی سر صحیح دا چې دی نو دا به ټول زی ډیپټي کمشنر لا او جی دا هغه پروسس وي دغه نه علاوه چې دی نو وراثت تبدیلی چې دا په هغه باندې خبر شوی چې روزنامچا یا ریونیو وغیرہ چې دا هغه 60 دن کې کیږي جی جی یعنی 2 میاشتې کې وکیږي د سره سره وراثتي انتقال دستاویزات او تصدیق چې دا به هم شپېتر ورځې کې کیږي اوس د کې سوال زماداري چې تاسو د کې لیکل شوی چې وراثت یا انتقال وغیرہ د ځمکې چې دی او بعض نیم ټایم چې دین اگر د ډي سي د سایډ نه یا د ګورنمنت د سایډ نه پابندي ولګي چې انتقال باندې پابندي دي چې انتقال باندې کیږي نو آیا د دې رولز وایلیشن نه دي نو بالکل خو چې داسې څه ویلیډ ریزن وی کنه چې بند شي کنه نو بس بیا خو لکه هغه ټایم نه کیږي کنه ځکه چې مونږه افیسرز تم دا ټایم هغه ورکو کنه چې لکه تاسو مونږ ته دا نه چې مونږ صرف افیسرز لکه یو کس راشي او هغه کمپلینټ چې کوم کنه فریولس وته وی دا سره راشي نو هغه کې بیا مونږ صرف نه چې مونږ ډیزیګنیټ افیسرز چې کوم یا جای اپیل چې کوم یغینه هغه غواړي باقاعده هغه نه تپوس کیږي کدا سه پکې وجوي کنه چې د وجنه بن شوی نو بیا نه کیږي لکه هغه پورا خو چې کیږي هغه کار پکار وي او بیا نه کوي کنه لکه دا څه ریزن د وجنه نو دی پورا لکه هغه سمن کوي زموږ چیف کمشنر
هغه ټول وسره ناست دي. جی جی اسلحه لیسنس وغیرہ چې شو نو دا هم چې دی بالکل اسلحه لیسنس حواله سره هم تاسو رائټ ټو سرویسز چې دی نو دغه تاسو حاصلول شي او یعنی دا خدمات ته درسایي ده. دینه علاوه چې دی نو هغه کې د پولیس ډپارټمنټ چې سدي نو هغه هم تاسو لیکشن کلیر کومه دا بلکې دا اسلحه حواله سره چې دی نو پولیس تصدیق سے پہلے کا عمل دا چې دی اوروزي بکې انویسټیګیشن بکې دا سره سره چې درخواست دهنده چې دی هغه پولیس تصدیق په 15 دن کې به درخواست چا کړی هغه به تصدیق کی دا غي نه پس چې لکه لایسنس به ته بیا ملاویږي. اسلحه چې دا د هغه اجرا 15 ورځې نه پس چې دی هغه به شروع کیږي تصدیق نه بعد. آل پاکستان لایسنس چې دی نو هغه به سره د کارتوس وغیرہ چې دی نو 10 دن کې بعد هغه انویسټیګیشن برابرېږي هغه به ته ملاویږي. او دا ورځ والا چې کوم سیستم چې دی نو دا به هم ډیپټي کمشنر متعلقه کمشنر وغیرہ هغه ته چې دی نو دا د دې ریپورت ریکارډ رسي. دغه سره محکمه پولیس چې دی نو هغه حواله سره هم تاسو ویل غواړم محکمه پولیس چې دی هغه رجسټریشن اف اف آی آر چې دی دا به فوري کوي از چې به دا بونډي د دې اف آی آر فوري تور باندې چې دی نو دغه اف آی آر به از چې کوي چې کم کسان چې دی نو هغه دغه ځکه موجود وي. دغه سره پولیس تصدیق چې دی نه هغه به تصدیق نه مطلب څه دی چې انکم سرټیفیکیټ وی کنه جی 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 هغه زموږ جوب یا دی هغه کې وغیرہ کې غواړي جی جی هغه د پاره دی صحیح اټس اوکے تاسو جی خپل لګ ریلیکس شې زما پوری چې دی نو دا ډیټیل وېما خجی دغه سره چې دی د ډرایوینګ لایسنس چې دی نو هغه حواله سره تاسو ویل غواړم چې ډرایوینګ لایسنس د وړو گاډو چې دی نو هغه به ملاویږي په هغه ورځ باندې اوسې دین لایسنس کا اجرا په دې باندې چند وضاحت کوو. دغه نه علاوه چې دی نو راځو د نوی ډرایوینګ لایسنس د پاره چې دی نو هغه په خبر د 3 ورځې او نور ضلعو کې 10 ورځې چې دی نو دغه به وته ملاویږي. دغه سره چې دی نو ډرایوینګ لایسنس تجدید کول چې دی هغه کې چینجز وغیرہ کول چې دی نو هغه به هم دغه لپاره وی. دغه سره چې دی نو زه دا هم خبر کول غواړم چې زمونږ کوم محکمه جنگلات دی نو د هغه حواله سره چې پرمټ وغیرہ هغه به 60 دن کې هغه ته ملاویږي. اماراتي انکم د کې امارات وغیرہ جوړیږي دغه لرګي کټای وغیرہ چې د هغه 70 ورځې کې دغه لایسنس وغیرہ دوی ته ایشو کیږي. دغه سره راځو مخ کې محکمه بلدیات چې هم په دې کې راځي بلدیات د هی ترقی چې کوم تاسو ناظمان کونسلران وغیرہ پاس شي دغه په دې کې ریپبلک هیلث انجینیرینګ وغیرہ چې دی نو د حواله سره هم پوره ډیټیل یعنی پیدایش سرټیفیکیټ شو د مرګ سرټیفیکیټ ورته کې دنه تاسو ته ملاویږي. د اوبو کنیکشن چې دی دا به 2 هفته کې تاسو ته دنه دی حواله سره د کېږي بلکې زه د حواله سره اورال لازم میډم تاسو ریلیکس شي واپس تاسو صحیح طرح دا داسې دی د کې تاسو د محکمه بلدیات او د هی ترقی چې کوم پروسس ورکړی دی د اوبو کنیکشن په 2 ورځې کې نو دا اوبو کنیکشن آیا یو ځای کې ټیوب ویل نه وي او هغه ځای کې هغه خلک ډیماند کوي چې موږ ته ټیوب ویل جوړ شي موږ ته کنیکشن راکړي شي نو آیا دا به پوسیبل وي چې څنګه چې تاسو ته پبلک زبردست چې پبلک سرویسز والا چې دی یا د پبلک هیلث والا هغه دا کنیکشن کوي بالکل نو دا په 2 ورځې کې اوغه سره فند نوي نو دا به څنګه طریقې سره 2 ورځې کې لکه څنګه ما تاسو ته ویل کنه چې پوسیبل وي او هغه نه کوي نو بیا خو هغه بیا موږ ته پوسکو باوند یا بالکل او که هغه چې پوسیبل نه وي لکه دی داسې وایي چې ویلیډ ریزن ورکی صحیح ویلیډ ریزن ورکی نو بیا چې کم دی کنه بیا به زموږ طرف نه کاروایی پکېږي صحیح چې ان کیس ویلیډ ریزن نه وي لکه سپوز یو پبلک هیلث والا چې دی سره فند دی حواله سره نه وي یا به ام پی ام ان فند ریلیز کړی نه او عام شهري چې هغه دا ډیماند کوي چې ماته د اوبو کنیکشن ولګي صفا اوبو کنیکشن راشي جی جی نو هغه دغه دوران کې چې دی نو کې ان کیس هغه سره فند وي او دا سیستم موجود یو هغه نه کوي نو دغه خلاف کاروي کیږي کې ان کیس نو یو سره نو بیا خو هغه ډیبون نه دی او بالکل چې اپلیکیشن وته ورکی کنه او پوسیبل وی التام نو بیا آینه با چې کم دی ادي سره خپل دا 2 ویکس دی او دا زیاتره چې کم دی دا تاسو چې کم وای دا یو پانی کنیکشن دی کنه او بل یا پینے کې صاف پانی کی فراخمی چې کم دی د پانی کنیکشن خو زیاتره داسې وی کنه چې زموږ سره هغه ځکه وی چې دا ټینکی او دا شیزونه موجود وي صحیح او موجود وي او بیا وته نه لګي کنه صحیح بیا به دې کې دی کېږي او دا بل چې کم دی دا خو حکومت خپل پالیسی وی هغه په مطابق باندې وی صحیح مطلب دا چې کوم پالیسیز میټر کوي نو هغه نه پس دي نو بیا د عوامو تبع د خدمات ملاویږي ان کیس یو ځای کې یو زغواړم چې رماته زمونږ شولګره ایریا دا او د
4-5 کیلومتر فاصله ده ماته صفه وبو پکار دي نو که زه اپلیکیشن تاسو ته وکم نو هغه به پاسبل ځکه نه وي چې 400 نو ما د پاره تاسو پوره لاین راولې بالکل داسې لکه بالکل چې پاسبل نه وي کنه او لکه ویلیډ ریزن دی ورکی کنه چې دا ریزن ده د وجه نه دا نه کیږي صحیح نو بیا چې کم دی بیا خو صحیح ده او که داسې نه چې هغې خپل لکه سریزن وي یا خپل سستوالي د وجه نه یا سي خبره اخوا دی خوا کی کنه زیاتره زمونږ په لکه خلک ماته په دې باندې ګیله کوي چې مونږ ورته ووایو او بشي او نشي کنه صحیح نو داسې ریزن د باندې بیا مونږ ته به دی کمپلینټ کوي چې کم شهري ده عام صحیح د صحت محکمه تاسو سره راځي په دغه کې چې صحت او د کې چې فل حال مونږ سره چې کم دی دا ډرګ لایسنس چې کم دی دی دا چې کم فارماسیست دی اخلي دی اجرا ده او دینه علاوه موږ پوسټ مارټم او میډیکل لیګل ریپورت دا د موږ سره دی دا تاسو سره کې ان کیس پوسټ مارټم یو کس ته نه ملاويږي ریپورت یا ان کیس یو ډاکټر پکې کمی زیاتی کې خرابوالی کوي نو د هغه تاسو ته ریپورت کولی شي هغه سورو ځکه د هغه به سورو ځکه درکېږي په ویل سورو ځکه دنه دی هغه او بالکل دا 30 ډیز خو پکې لیکلي دي کنه خو دي کې اوس لکشن کې چینجز راغلي دي جی نو هغه به زموږ اوس لکه براوشر نه ویخ کیږي زموږ سره د کې 41 سرویسز دي موږ سره اوس تقریبا چې کم د 80 سرویسز راغلو 37 نور نوټیفای شو ها دا ټوټل 80 ته ورسېدل د کې موږ سره چې کم دی لیبر ډپارټمنټ راغلو صحیح د کې موږ سره انډستریز اینڈ کامرس راغلو د کې موږ سره چې کم دی دا د کې میرج سرټیفیکیټ رالو د لوکل ګورنمنت سره پیل نه وکړه چې برث او ډیث سرټیفیکیټ میرج او ډایورس سرټیفیکیټ رالو دا سیمو سره پټیا مې کې نور سرویسز ایډ شو صحیح دا سټریټ لایټس مینټیننس اینڈ ریپیر وغیرہ دا پکې راغلو کنه دا بزنس لپاره سمول هغه چې کم دي دا لایسنس وغیرہ دا رالو ان او سیز وغیرہ او دینه علاوه موږ چې کم دا ضروري محکمه زما په لحاظ دا بورډ راغلو هلګو سټوډنټس چې کم دي دا چې هغه ته اې د خو ډیر زیاتې مسلې پیش کیږي سټوډنټس او زه په تاسو ته خدای یو زلی تیر کم او موږ سره کم غدي د کی تاسو کته شي د کی موږ سره راغلو جی ایشوئنس اف اوریجنل چې کم سرټیفیکیټس دي جی دا راغلو ویریفیکیشن اف ډي ام سی سرټیفیکیټس راغلو کریکشن اف دا نیم فادر نیم ډیټ دا کریکشن مسلې به ډېر زیات وي بر او ډاکومېنټس کې دا پکې راغلو موږ سره دینه علاوه ایشوئنس اف ډوپلیکیټ سرټیفیکیټ راغلو ایشوئنس اف ډي ام سی راغلا ډوپلیکیټ ډي ام سی راغلا disposal of UFM appeals UFM والا کیسونه بچی کوم او دینه علاوه موږ سره application for cancellation of results هول چې کوم result cancellation retotaling of marks دام پکې راغلو migration certificate school to school college to college board to board دا چې کوم دی او بل correction of date of birth and change of name through court کنه او nomination of the helper چې کوم دی دا disable کسان د پاره پاره کې کینډیډیټس لپاره هیلپر اغم پکې زموږ سره یو سره تاسو یونیورسيټي ټو یونیورسيټي پکې پوسیبل دی چې ان کیس یو سټوډنټ دی او هغه کو هارت کې سبق وي یونیورسيټي خبرت یونیورسيټي نه دی بورډ یونیورسيټي دا صرف بورډ والا سرویسز راغلو بورډ والا او دا ټوټل تقریبا 80 ته دا سرویسز او نو د دې عوامو ته تاسو څنګه طریقې سره لګل موږ دا یو پروګرام ډیر مو د بعد چې دی یو پلان شو بلکې فرست ټایم تاسو سره پروګرام پلان شو دی علاوه ما یو کړو او دلته نو هغه کې اورال چې وګورئ نو عوام ته د دې نه خبرېږي نه دا څونه سرویسز تاسو ورکوي د دې نه عوام ډیر په مشکله باندې خبرېږي دا داسې دی کنه سر چې موږ بلکې تاسو دفتر زویم چې څنګه دفتر ما روغ یو هفته بعد پیدا کو نو ام کسټمر ډیر مشکل او تاسو خبره دا صحیح ده خو لکه زموږ داسې طریقه کار دی کنه موږ ته یو ټارګټ را کړی وي ټارګټ زموږ چې چا سره زموږ انټریکشن وي موږ چې کم د انټریکشن کو مارجنلایز ګروپ سره زه خپل زما تاسو کغته شي فیسبوک پیج باندې موږ اکټیو وي نن سبا لکشان کې اخښوي دی خو ځکه چې موږ ډېر زیات سکیجول بیزی شوی دی د کی موږ ترانسجنډر سره اخی ته موږ سیشنز ورکو او زه ورغلی ام باقاعده موږ ونریبل وومن چې کمی دي کلو په کلو ګرځو الته کی موږ کو ما په چرچو کې کړ دي کرسچنز کمیونټي شي داسې ماینورټیز چې کم دي 50 دي کې کرسچن کمیونټي دا او نور نشته نور زموږ ډیسټریکټ کې شته دا او دل 40 کې نور نشته او الته کې زه موږ سنډه باندې زو اغي چې کم دا غوي کنه د کې دعا پروګرامي پغې کې موږ ورشول ته کې سیشن وکړو جی دینه علاوه موږ په ویسیز انسیز لیول باندې چې کم اغي سیکریټری او ناظمانی اغي سمغه خبرو کو موږ ته کمیونټي کسان راولي اجرتا صحیح یا اغي افیس ته اغي ته موږ سیشنز ورکو ترو دی اویرنس کوم
دینه علاوه موږ سکولز او کالجز یونیورسيټیز ته ځو صحیح الته کې چې کم سینیئر کلاسونه وی کنه اغه د لکه ټیچرز ته سټاف ته او 9 10 ته په سکولز کې او داسې کالجز یونیورسيټیز کې تاسو سره سټاف عمله سونه ده چې کنه تاسو په خپل یوازې سولو هندل کوي داسې چې موږ په ډیسټریکټ لیول باندې زموږ سره ډي ام او دي او اغه نه ایسا اسسټنټ دي او هیڅ نه قاصد دي نو داسې وی چې زموږ بیا په دا سیشنز چې کم دي دا ډي ام او خپل کنډکټ کوي صحیح او چې په افیس کې هغه ټایم چې کم ټایم ټي ډي ام او نه موجود مې اسسټنټس موجود دي ازي موږ 9 to 5 افیس چې کم دي کولاوي کمپلینټس اني ټایم موږ ته داسې راتلی شي جی ښه دغه سره چې دي نو زه راځم د زکات محکمې اړخ ته زیاتره د زکات محکمې حواله سره چې دین شکایت راځي چې زکات چې دین هغه صحیح طریقې سره ډیسټریبیوټ کیږي نه یا صحیح کسانو ته نه رسي جی د زکات چیرمن وی د ضلعي په سطح باندې بیا هغه د پارټي بیس باندې بهر حال راځي خو بیا هم زکات چیرمن وی هغه سره چې کوم لاندې چیرمنان د ویلیج کونسل په سطح باندې وي دا ټول تاسو سره په دغه کې راځي ان کیس څوک د دې خلاف څوک کمپلینټ کوي داسې موږ ته مطلب چې اغه خپل د طریقه کار چې تاسو ما او چې پری ریکوزیټي هغه ارسه پوره کنه هغه پکې نیم انټر شوی داسې ماته یو کیس راغلو په 400 کې هغه کس چې کم دی د زکات ډیسبرسمنت والا کیس او اغه زکات کې دوه نوم راغلي ارسه ته نه ورکولو کیس موږ ته رالو موږ مخکې اولې غلو زکات افیسر ته اغه ته ملاو شو به موږ ته اپلیکیشن هم راولې غلو د شکریا د پر 12000 روپے کې دي نو هغه ته ملاو شو داسې چې کیسز موږ ته راشي موږ اولېګو او بیا هغه ته ایجی کم حق وی کنه پیسې هغه وی ته په خپل ملو شي د کې دا څنګه چې د زکات حواله سره د کې د جهیز فند حواله سره ذکر شو که ان کیس زکات محکمې سره د جهیز فند نوي اړوران شي او هغه درخواست جمع کړي وي نو د دې به ریپلیس وي تاسو آیا د هغه کمپلینټ پلس د زکات محکمې د جواب دا تاسو هډ افیس ته لګي دا سی وی چې لکه اوس اغي مطلب جهیز فند پورا ماته څنګه چې پورا طریقہ کار سے وی دی خپل پری ریکوزیټ چې وی چې نکاح کوي کنه اغي کاغذونه ارسه بجمع کوي ارسه او شي دی نوم راشي کنه او اغي لای حق نه ملاویږي جهیز فند نه ملاویږي نو اغي به اټولو پر طریقہ کار سے کوي څنګه ماته سوچ چې انډر سیکشن 6 په لبا اپیل کوي زکات افیسر ته زکات افیسر ته اپیل کوي ای سره بیا دغه 30 ډیز دی چې مونږ ته لکه ای باندې دی کار او کی چې ولی ورنکو جهیز فند او اغه او نکړو بیا به زموږ ته اپلیکیشن اکي او مونږ به چې کم دی خپل هډ افیس ته لګو د مونږ چیف کمشنر با اغه راغواړي او اینه به تاسو کوي او ای باندې چې بیا کم د افیسر دی لوکل زکات کمیټي چیرمن چې دی خپل هغه وی کنه یا او زکات افیسر وی د زکات افیسر اغه به راغواړي اینه بم تاسو کوي دینه بم کوي او بیا به چې کم دی پدی باندې جرمانه لګي خپل فند بم وته ملاويږي پیسې بم ملاويږي دینه علاوه هغه جرمانه پیسې بم دی ملاويږي صحیح زما سوال دا سی لیول سره دی زویم چې فرض کړه د زکات یو د زکات چیرمن وي دا د ډیسټریکټ په سطح باندې دا سرکاري کس وی کنه دا پرایویټ کس دی هو پرایویټ هودي سره خو راضي کنه ها دا انډر راضي ټیک او بیا د زکات افیسر چې کوي زکات افیسر نه به تاسو هغه بیا سرکاري دی او جی صحیح د زکات افیسر سرکاري وي د زکات چیرمن چې دی لوکل زکات کمیټي چیرمن چې وی کنه دا غي چوز کړی وي صحیح هغه وراله پولیټیکل بیس باندې یا چې ګورنمنت هغه یو کس هغه چې دینو په هغه لیول سره زکات چیرمن چې دی هغه چنو کی بل دا دغه لازم چې د زکات چیرمن خلاف کمپلینټ راځي ها جی کنه نو زکات دفتر کې به کمپلینټ کوي کنه هغه تاسو ته کولی شي چې اغي خلاف چې کم دی کنه لکه په زمو په نوټیفاید سرویسز کې راځي ټیک اله بکیږي صحیح چې په نوټیفاید سرویسز کې ا ډیزیګنیټډ افیسر نه دی کنه نو بیا نشي کېده بیا هغه خلاف تاسو کاروي نشي کولای نه موږ چې هغه مها ډیزیګنیټډ افیسر پکار دی ټیک ان کیس تاسو کوم نو تاسو د زکات افیسر خلاف شکایت اوریدیم شي د خلاف تاسو کاروي کولم شي خو د زکات چیرمن کوم چې پرایویټ کسي مطلب د ګورنمنت په ساده باندې عام راغلی وي او لکه هغه ډیزیګنیټډ افیسر پکې د سینه دی کنه ټیک هغه نه دی نو زیات تر اختیارات خو هغه سره وي د پیسو ډیسټریبیوشن چې کیږي د زکات نو بالکل خو به خو تاسو موږ زکات افیسر نه کوو کنه ټیک نو چې هغه لکه موږ سره پکې ډیزیګنیټډ افیسر بیا راځي او کدی داسې سرویسز چې ډیزیګنیټډ افیسر زموږ نوټیفاید سرویسز دي او دا پکې چیرمن چې کم وی کنه هغه پکې زموږ سره راځي نو به غنم ته پوس کیږي دا پبلک هیلث انجینیرینګ کوم محکمه ده دا چې کم دی کنه پبلک هیلث انجینیرینګ کې موږ سره خو د دی والا او سرویسز چې کم دي دا پبلک هیلث سرویسز والا دي او لکه دې سره موږ سره دا غو والا دوه سرویسز راځي دا دې دوه سرویسز موږ پانی کې کنیکشن او دا هغه والا د هینه موږ
دا سرویسز موږ ته ملاويږي. ټیک 400 کې دا غي اکسچینج زما خیال سنا صاحب ده او جی هغوی دی غو ان شاء الله کوم پروګرام دا غوي هم راځي. بالکل موږ سره الته کې افیس ته کنه بالکل سره اٹیچ افیس دی خجی دغه سره فرض کا ار ټي اس چې دی لکه دا خو تاسو اورال وی چې را اوساته پورې موږ تقریبا 80 داسې خدمات دي سرویسز دي چې هغه موږ په دې سیکشن دا کې راوستو. او جی بالکل او دا کیږي به د پیسج اف ټایم نوټیفای کیږي دا یو قانون جوړ شوی دی بیا یو ډپارټمنټ جوړ شوی دی لپاره او دا به اورال په خیبر پختونخوا کې دا ډپارټمنټ په هر ضلع کې موجود وي. د دې ډي مو به موجودي د دې کمپلیننټ به موجودي که تاسو ان کیس کسي کمپلینټ کول غواړي او غډاري هډ افیس ته نشي تللی نو هغه ډي مو افیس هغوی دپاره نږدې موجودي. زر وایم چې کوم ډیویژن کې چې دی نو هغه کې تاسو ته دا دغه ملاوي دي شي دا سرویسز ملاوي دي شي. هزاره ډیویژن دی کوهارت دی بنو دی خان دی پېښور دی مردان دی ملکند دی په دې کې چې کوم ډیویژن په سطح باندې دي نو دې کې بیا مختلف ضلعې دي او هغه کې چې دینو تاسو ته کمپلینټ ملاوي دي لکه فرض کړئ پېښور ډیویژن کې چې دینو هغه کې تاسو ته پېښور 400 نوشهره خیبر او مومند دا چې دینو تاسو ته په دې کې ډي ام او ملاوي دي شي د ډي ام او نمبر تاسو ته ملاوي دي شي. دا نه علاوه مردان ډیویژن کې چې دینو مردان دی ثوابي دا شانګله دا بونیر دی او سوات دی دا په مردان دی ملکن کې موږ شانګله بونیر سوات چترال سوري دغه کې راغی. دا نه علاوه چې دینو کومه هزاره کې وګورو هغه کې مختلف داسې شتي ډیسټریکټ بلکې اورال وګورو نو زمونږ چې کوم आवाज اوریدي شي د ایریاز کې ډیر زیات اوریدي شي نو دا خلکو ته دا مې چې تاسو خدمات تک د رسایي قانون چې د دې فائدہ غشتل پکاري بل ټیسټ بیس باندې تاسو کولی شي. تاسو ټیسټ بیس باندې ځکه چې تاسو د خپل کلی د خلک هغه تکړه الکان هغه تکړه جنکې چې کوم موجودي وي او غواړي چې مونږ یو ډپارټمنټ چې کولو د پاره ځکه چې دا ټول ډپارټمنټ موږ سره مخکې ایسه چې صاحبونه هغه ډېر خپل خبرو کړې یاره موږ ته د دې عوامو د ټیکس نه تنخواه ملاويږي. بالکل مطلب دا چې د دې عوامو چې دینو چې کوم ضرورت وي کوم د دوی نیډ وي هغه نیډ برابرولو د پاره چې دی د ټول نه ضروري خبره او بنیادی خبره ده چې دا دفتر ټولې د دې عوامو دي. جی بالکل دا ټولې د دې عوامو خپل دفتر دي. اوس یو کس دفتر ته نزي ان کیس دفتر ته لاړو هغه سره میس بیهیو کو افسر سره میس بیهیو کو یا سره سبل سو دا خلاف الریډي تاسو کمپلینټ کولی شي. دا وکړه چې بالکل هغه وته سرویس اخلي او خپل هغه سرویس هغه نه کوي میس بیهیو کو لکه دا ماته څنګه چې په کوالټي کې راځي. ټیک په دې کوالټي ته یو بل خسته خبرو کوم زموږ د چیف سیف چې کم دی چیف کمشنر ایکس چیف سیکریټری دی محمد سلیم خان سیف دی خبره تاسو کوټ کوم جی زموږ دا کوشش ته چې څنګه هغه وی چې دا پی زموږ اورډر کو په ډور سټپ مونږ تراشي نو ان شاء الله مونږ دا کوشش ته چې دا سرویسز لکه اوس خلک پورا په لاین کې ودرېږي دا یا پیسې جمع کولی سي په لاین کې ودرېږي یا سرویس لپاره کنه مختلف ډپارټمنټس کې کتا سو ګور ګورنمنت ډپارټمنټس کې سم رشوي صحیح چې دا سرویسز مونږه پورا کوشش کوو ان شاء الله چې ان نیئر فیوچر به دا په ډور سټپ باندې به عوام ته ملاويږي. صحیح مطلب تاسو وخت د انډیا مثال ورکو انډیا کې 500 بلکې دا قانون چې دی نو دا الټر ډیر زیات اکټیو دی. بالکل ایته اوس په ډیلی کې چې کم دی په ډور سټپ باندې سٹارټ شوی دی. صحیح چې دا سرویسز ګورنمنت سرویسز چې کم دي ایته په ډیلی کې په ډور سټپ عوام نزي افیس ته عوام ته دا سرویس وای چې کوټ ته راځي. ټیک بالکل او دا ډیر زیات غټ اچیومنت دی زما چې دا دوه قانونه رائټ ټو انفارمیشن رائټ ټو سرویسز چې دا ډیر غټ قانونونه دي په دې باندې پورا په کلو کې په داسې ځینو کې سیشنز پکار دي ځکه چې زیاتره بلکې زمونږ ایریا اورال 400 کې وګورئ دا ډیر زیات تعلیم ریشو سره ډیره کمه ده. جی جی بیا په دې کې خصوصي تعلیم چې دی هغه د فیمیل هغه انتهایی کم دی. بالکل نو او کمپلینټ هم زیاتره هم دا غوي وي زیاتره مسلې مغوي ته وي زیاتره محکمو کې د اغي سره یو قسم رویه هم ډیره بدل شان ساتلی شي نو دا غوي د پاره دا یو ډیر کلی مقرره ای سره بالکل مونږه د دې لپاره داس کوم زه خپل چې ما د سیول سوسایټیز او د سوشل ورکرز چې کم دي کنه هغه مونږ انګیج کړی دی چې زه ملاوي کوم ایسه سیشن کوم ځکه دا سوشل ورکرز چې کم دي کورون ته ځي کنه او دلته کې چې کم دي نو هغه ته ما د خپل براوشرز ورکړی هغه څه زما کانټیکټ نمبر دي په کم کور کې ته داسې مسله راځي نو ما ته به ریفر کوي او ما ته په کمیونټي لیول باندې هم هغه خزر راټولې کی او ایسه زه خبره وکم چې تاسو دې کې داسې مسله راځي نو ما ته به وای ټیک مطلب اورال تاسو سره رابطه ډایرکټ کولی شي یو واره بیا که تاسو خپل واتس اپ نمبر وینئ هغه بخوي چې دا کوم خلک دي تاسو سره څنګه رابطه وکړي. 0317 11 73
031711 جی 0317117311 دا زموږ واتس اپ نمبر دی. په دې باندې اني ټایم تاسو موږ ته بس یو واتس اپ باندې وایس کال کول شي چې زما دا مسله ده کایني ما گایډ کې موږ تاسو پراپر گایډ کوو. صحیح. تاسو ډیر زیات مننه زموږ اوریدونکو له څه پیغام ورکوي دي. زما بس ان کې دا پیغام دی چې خپل چې کم رائټ دي کنه هغه د لپاره خپل حق ته پر आवाज اوچتوي چې تاسو نن یو مطلب چاته یو سرویس ملاو نشي او هغه په کمپلینټ وکي هغه خپل حق ته پر आवाज اوچت کی نو هغه بس وایي چې ټول عوام د لپاره هغه مسله حل شو بیا به هغه چې کم ډیزیګنیټ افیسر اب لایف ټایم کې دا غلطیونه کی. صحیح. ډیره زیاته مننه ستاسو سحرینا ولی صاحب. تاسو ماشاءالله نو هم دونه ګران دي. ما ډیر درې سلور کې ریپیټ کوم سمېلې زکه ډیر زیاته مننه کوم تاسو د سره علم سره په تور ډي مو 400 تاسو دلته خپل خدمات سره ترسوي کله هم چرته هم ضرورت وي ان شاء الله تاسو به وختن په وختن د هنداوت درکو مختلف پروګرامونو کې او هغه به تاسو چې دینه مو سره زموږ عوام چې دی خبره ان شاء الله چې کله د نیو بروشر راشي د 80 خدمات برابر شي نو ان شاء الله هغه بعد بیا دوباره بیا چې دینه موږ تاسو له دعوت درکو زموږ عوام موږ دغه شان طریقې سره خبر ساتو. اوریدونکو کتونکو تاسو ډیره مننه تاسو پروګرام ووري تاسو پروګرام وکړه تاسو ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کوم. لرم تاسو ډیر څه معلومات ترلاسه شي چې کوم ځکه می خاله بعد بریالي اوسه د ویلا پمان.